ولسمشر محمد اشرف غنی نن سروبي ته د څه لپاره تللی و او هلته یې د افغانستان لپاره کوم تاریخي کار ترسره کړ؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې وړاندې د منځنۍ او سویلي اسیا د نښلون برېښنا سترې پروژې یعنې کاسازر د کار پیل بنسټ ډبره کېښوده. د افغانستان د برېښنا شرکت په یوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې د کابل سروبي ولسوالۍ اړوند نغلو برېښنا تولید فابریکې ته څیرمه په دې تړاو جوړو شوي مراسمو کې ولسمشر غني په ګډون د کابینو ځینو وزیرانو د ملي شورا یو شمېر غړو د هیوادونو سفیرانو او استازو په ګډون د ولایتونو والیانو ګډون کړی و. ولسمشر غني د ډبرې کېښودو په مراسمو کې د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا څخه سویلي اسیا ته د برېښنا انرژۍ لیږ یعنې کاسازر پروژه د افغانستان او سیمې هیوادونو لپاره یوه ستره حیاتي پروژه وبلله. د افغانستان برېښنا شرکت د مسؤلینو پر وینا د کاسازر پروژه له منځنۍ اسیا څخه سویلي اسیا ته د برېښنا انرژۍ لیږد لومړنۍ تر ټولو ستره پروژه ده چې کولی شي د سیمې د برېښنا اړتیا پوره کولو برخه کې لویه ونډه واخلي. برېښنا شرکت په خبرپاڼه کې وایي چې کاسازر پروژې ټولیز ظرفیت 1300 میګاواټه دی چې هر کال به د نوموړي پروژې د برېښنا د ترانزیټ څخه افغانستان د 40 نه تر 45 میلیونه په شاوخوا کې ډالر ترلاسه کړي. په دې مراسمو کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس انجینر امان الله غالب وویل د کاسازر پروژه په افغانستان کې د کندوز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو له 15 ولسوالیو تیریږي. په دې پروژه 225 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.